بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نن دیو دیسی موضوع په باره کې خبره کوو چې د هغې تعلق د آخرت سره دی، او یو دیسی واقعه چې هغه به په آخرت کې راپېښېږي. د دې نه مخکې چې موږ د دغه انسان د دغه کس دا قصه ذکر کړو، دا خبره معلومه ده، واضحه ده چې موږ د الله رحمت ته محتاج یو په دنیا کې او په آخرت کې. او بیا د الله رب العزت د رحمت نه بغیر نه ته کامیابېدی شي په دنیا کې او نه په آخرت کې. او کله داسې چې د دنیا د کامیابي د امتحاني یو انسان بېدینی د الله نه لري او دته کامیابي میلاویږي په دنیوي کارونو کې، نو دا هم یو د الله د امتحان یو طریقه ده. او کله چې نوح علیه السلام کشتۍ ته وختو او زوی ته آواز وکړو کنعان ته، یا بنی ارکب معنا، راځه موږ سره راوخیږه او مه ملګری کېږه د کافرانو. د یو زوی د هغه د کافرانو ملګری و، نو هغه وایي سآوي الی جبل یعصمني من الماء، وایي زه به یو غر ته وخیږم، دنګ غر ته ما به د اوبو نه بچ کړي. نو هغه ورته وایي لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، نن د الله د دې عذاب نه هیڅوک نشي بچ کېدی مګر هغه څوک چې الله پرې رحم وکړي. نو موږ محتاج یو د الله د رحم ته په دنیا کې او په آخرت کې. او د هر مؤمن ارمان دی چې زه آخرت کې جنت ته لاړی، په ما باندې الله رحم وکړي. او دا د الله سبحانه وتعالی شفقت او مهرباني ده او رحم او کرم دی چې د دې انسانانو د دې بندگانو د کوتاهیانو باوجود د هغوی سره د رحمت او د شفقت معامله کوي. او څنګه به هغه رب د رحمت معامله نه کوي، هغه د خپل ځان په باره کې وایي سورة الاعراف کې ورحمتي وسعت كل شيء، الله وایي زما رحم، زما مهرباني، شفقت ده هر شي ته پراخه دی. په بل ځای کې الله وایي په سورة الحجر کې نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله وی زما دی بندگانو ته دا ووایه ای پیغمبره چې زه بخونکی مهربانه یم. نو الله رب العزت هغه ذات دی چې هغه بخونکی مهربانه دی. بلکې سورة الانعام کې الله وی كتب على نفسه الرحمه، الله په ځان دا رحم کول لازم کړي دي. په الله خو څوک څه نشي لازمولی بندګان، خو په ځان هغه دا خبره لازم کړي دي چې هغه به په بندګانو باندې رحم کوي. او هغه حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی چې یو پیر داسې چلو شو، ګڼه وه او صحابه کرام را جمع شوي وو د مدینې په یو لاره کې، په یو کوڅه کې. په دې کې یو ماشوم په دې ګڼه کې راګیر شو په دې منځ کې. نو د دې ماشوم د مور چې کله دا ماشوم ولیدو او دا خلک یې ولیدو چې دا خلک را روان دي، نو په دې خپل زوی باندې ویرېده چې دا خو سمه ګڼه را روانه او دا خلک را روان دي، نو داسې نه چې زما دې زوی ته نقصان ورسوي. نو را منډې کړې، دا خپل زوی راوچت کړو، سینې سره یې ولګو او دغه وی ابني ابني، زما زوی زما زوی، تر دې چې هغه یې واغستو. نو صحابه کرامو چې
دا منظر کله ولید نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله دا مور چې دومره محبت د بچی سره کوي دا چرته خپل بچی ور ته نه گزاري نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وی او دا وسره مې یاد کوي چې رب العالمین چې چا سره محبت کوي نو هغه جهنم ته نه گزاري بیا دې ډیر وضاحت په بل روایت کې چې دې خبرې څه مطلب شو دلته د مور مسله ده الله رب العزت خبره خو نه ده روانه رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله خبره کوي یو حدیث کې داسې راځي امام بیهقي راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په یو سفر باندې روان و نو په لاره کې د کوترې یا د چنچڼې بچي راغلي یو ځای کې پراته دي جاله کې نو دا یو کس لاړ او د دغه کوترې دا یا د دې مرغۍ د بچي راواغستو چې دا بچي کله راواغستو نو دغه مرغۍ راله که هر قسم مرغۍ ده هغه راله نو فالقى نفسه في حجر الرجل نو دې کوترې دې مرغۍ هم ځان د سړي دې غېږې ته ور واچو بچي خو د دې د هغه سره و نو دا مورې چې کله راله نو دې هم ځان د دغه کس دې غېږې ته ور واچو د دې دپاره چې که ماته نقصان رسوي او د دې ضرورت نو ما دې ویلو خو چې بچي راله پرېږدي رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دا منظر ولید وی عجبا لهذا الطائر تعجب دی په دې مرغۍ باندې جاء فالقى نفسه في ايديكم رحمه لولده راغی ځان یې تاسو ته در واچو په خپل بچي باندې د شفقت د لاسه فوالله نو دا خبره یاده کوي زما دې په الله قسم لله ارحم بعبده المؤمن من هذا الطائر الله رب العزت په خپل مؤمن بنده باندې دومره مهربانه دی چې دومره دا مرغۍ په خپلو بچو نه ده مهربانه اوس ته دې مهرباني ته وګوره دې محبت ته دې مینې ته وګوره چې د بچي دپاره ځان یعنې قربان کو الله رب العزت د دې مرغۍ د دې بچو سره د دې محبت نه زیات محبت د خپل مؤمن بنده سره کوي دا الله رحم دی او دا زمون خوش نصیبی ده او هغه بل حدیث خو مشهور دی امام مسلم راوړی دی عمر بن خطاب رضی الله عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم خواته قیدیان راوستی شو یو پیر نو په دې قیدیانو کې یو زنانه وه دا په خپل بچي پسې ګرځېده کله چې دا بچی وموندو فالصقته ببطنها د خپلې خېټې سره سم جوخ کړو بیا وله پی ورکړو رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وی ستاسو څه خیال دی دا مور به دا خپل بچی ورته وزر کړي هغه ورته نه یا رسول الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته الله ارحم بعباده من هذه بولدها دا زنانه چې به د خپل بچي څومره مینه ده د دې مینې نه زیاته مینه الله رب العزت د خپلو بندګانو سره کوي او دا کمزوری حدیث دی چې اویا میاندې راغلي دي پکې چې الله رب العزت د یو بنده سره د اویا میاندو د محبت نه زیات محبت کوي دا کمزوری حدیث دی خبره عامه چې وکړي نو هغه محبت ډېر زیات شو اویا پورې ولې قید کوي نه الله رب العزت د بنده سره دومره محبت کوي چې دومره د دنیا د میاندې د خپلو بچو سره نشي کولی اویا پورې ولې موږ خبره تړو نو ځکه یو خو دغه روایت هم کمزوری دی بل دا چې کله عامه خبره وکړي نو دا د هغې نه زیات رحمت شو او ځکه هغه مشهوره واقعه ده چې د سلفو په وخت کې یو عالم تقریر کو د آخرت تذکره یې کوله آخرت کې به دا او دا به او دغه به دې کې یو بانډچي پاسېد وی حساب کتاب به څوک کوي هغه ته الله به کوي وی چې الله یې کوي به یې بخلي ووایي دغه امید دی د الله نن موږ خبره د امید کوو بار بار ځایو چې موږ د الله نه یېرېږو موږ امیدونه هم ساتو دا خبره ولې دې بانډچي وکړه هغه دا په دې سپیکر نه دي بند دي دنده بندي سوچ کوم خبرې ته
ښه څه خبره وه ولې دې باندې چې دا خبره وکړه وجه د هغې دا ده که چېرته موږ ته دا وویلی شي چې ستا پلار به تا سره حساب کوي او ستا مور به تا سره حساب کوي نو موږ به ډېر امیدونه ساتو صحیح ده خپلې غلطیانې به هم منو چې زموږ نه غلطیانې هم شوي دي خو زه حساب چې موږ سره څوک کوي هغه زموږ پلار دی هغه زموږ مور ده نو هغه به پکې موږ سره ګزاره کوي اوس الله رب العزت د بنده سره د مور د بچی سره د محبت نه زیات محبت کوي دلته امیدونه ښه ډېر شو چې کله الله ته مخامخ شو زموږ امیدونه چې الله به راسره د رحم او د کرم معامله کوي په شرط د دې چې عقیده زموږ د توحید یو بل هغه حدیث ډېر د امیدونو حدیث ته صحیح مسلم کې دی چې ان لله 100 رحمه د الله رب العزت دا رحمت چې دی دا سل برخې دی انزل منها رحمة واحده په دې سلو برخو کې الله رب العزت یوه برخه د ځمکې ته راکوزه کړې ده نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا مخلوق چې تاسو وینئ که نه دا مخلوق او دا د یو بل سره محبت کوي دا بچی د مور سره مور د بچی سره پلار د بچی سره بچی د پلار سره د څاروي او ځناور چې په دې خپلو بچو باندې کوم شفقت کوي دا ټول څه چې تاسو وینئ که نه او د انسانان چې یو بل باندې کومه مهرباني کوي دا هغه یو برخه ده یو کم سل برخې واخر الله 99 رحمه رب العالمین یو کم سل برخې رحمت پرېښودی دی ولې ویرحم بها عباده یوم القیامه د قیامت په ورځ به بندګانو باندې رب العالمین رحمت راوروي نو دغه یو کم سل برخې د دې لپاره پرېښودی دی دا یو برخه ده په دې دنیا کې چې موږ یو ښه دا څه چې موږ یو دا ټول هغه یو برخه ده یو کم سل برخې رب العالمین پرېښودې د آخرت لپاره نو رب العالمین به په آخرت کې په بعضو بندګانو باندې خپل خاص رحم کوي الله دې به موږ وکړي لوی رحم د الله دا دی خو واضحه د ماشوم ته هم پته ده چې الله درنه راضي شي او الله درنه جنت درکړي دا د الله لوی رحم دی خو جنت ته چې دا کوم خلک ننوځي دا به ټول یو شان نه وي څه خلک هغه دي چې هغه به د اول سر نه جنت ته ننوځي بیا جنت ته چې دوی ننوځي نو په جنت کې ټول یو شان نه دي جنت کې بیا درجات دي فردوس ته ټول نه اوچت دی بیا پسې دی بیا پسې دی او داسې بیا څه مؤمنان هغه دي موحدین دا پکې شرط دی چې عقیده د توحید چې دوی به څه وخت په جهنم کې تیر کړي رب العالمین یې نه بخي نو چې نه یې بخي د هغه ګناه په اندازه به دله عذاب ورکړي بیا به راشي څه ته جهنم ته نو دلته هم ټول یو عفوا بیا به راشي جنت ته نو دلته هم ټول یو شان نه دي ګورئ ځکه چې د سو عذاب په جهنم کې ډېر دی د سو عذاب لږ دی نو جنت ته ننوتل د ټولو خلکو یو شان نه دي هغه خوشنصیبه مؤمنان بندگان د الله دي اولني چې هغه به د اول سر نه جنت ته ننوځي بیا ورپسې هغه دي چې هغوی به څه نه څه وخت په جهنم کې تیری او جنت ته به راځي نو بیا چې دوی جنت ته ننوځي نو دلته جنت هم ټول یو شان نه دي سورت الرحمن کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې چې دوه جنتونه د سرو زرو دوه د سپین زرو دا یو شان نه دي چې سپین زر چې چاته میلاو شو د سرو زرو دا چې چاته میلاو شو نه د اعمالو فرق دی دا د درجاتو د مرتبو فرق دی دلته یو فایده به تاسو ذکر کوم دی بعضو خلکو ته دا خبره داسې معمولي ښکاري چې کله ورته ته ووایي چې یاره عقیده دې د توحیدي که ته جهنم ته لاړې هم بیا به هم جنت ته راځي نو دی بیا هم خوشحاله وي زه بیا خو هم سړی به جنت ته راځي که نه ورې تا ته د جهنم د عذاب لږ ښکاري دغه عذاب کې چې د ټولو نه کمزورې عذاب د جهنم په ابو طالب باندې دی سکروټې د جهنم د هغه د پیزارو یا د خپو لاندې دی د هغې د لاسې دماغ خوټ کېږي دا پکې ټول نه کمزورې عذاب دی څنګه یو سړی په زړه کې دا وایي چې نه بیا خو هم جنت ته به راځمه سوال دا کوه چې الله تا د سره د جهنم ونه ښیي د جهنم د عذاب نه دي وساتي دا سوال کوه نن من قصه د چا بیانو د هغه انسان چې اخرنی کس به د جهنم نه راوځي
او اخرنی کس بم دقی چی جنت تا بننوزی دا بالکل اخرنی دنا بعد دروازه بند نبا جنت تا سوک ننوزی نبا دا جهنم نبل سوک روزی نو دا پا آغا مسلمانانو کلی چی عقیده دا توحید دا بیارتوین بیارتوین ذکر چی دا جہنم نراوته دا آغا مسلمان دا پاردی چی دا اللہ رب العزت خالص بندگی کری خالص بندگی چاچیم شرک کرده ده کده منزونه کری دی کده تلاوتونه صدقی خیراتونه و دا دی شرک دلاسه اللہ رب العزت شرک نبخی دا خبر قرآن کی کرده نو چی اللہ رب العزت شرک نبخی نو دا سڑه دا جہنم ننیش راوته اولیاد بالله ذکر دا خپل عقیدی دیر غمو کئی دا بچو دا عقیدو دا خزو دا مور پلار دا خپلوانو دا ملگرو او دا اصل محبت تے زمان دا خپلو بچو سر او دا مشرانو کشرانو سر چی من دا گوی دا عقیدی غمو کو چی اللہ رب العزت دا جہنم نبچ کی دا اصل محبت پاتی پیسی شوی رزق شو دا مندی بمنگو ہو سید چی اللہ رب العزت ز او تا یو سبب گرزولیو و دا گی دا مطلب نلی چی دا گوی دا رزق زمان پلاس کی دے یوا دویمه دا اگوی دا لوگی ندا سمری نا چی منگ تی سم اوخان و ساروی جوڑ کری دی جو دی سلیرش گنٹی شخون وی نا ددگنه یو اهم مسئلہ اقد توحید دا و دا اسلام دا دوی تا داو خوایا بچه کسا وقت وگه پاتی شیره دومر نقصانی خبره ندا وکو بچه دا همیشه دا پار جهنم تلار دا همیشه تبایی و نقصان دی مور پلار که لگ وخلا کمزور وقت تیر کی او ډوډۍ او خوراک ورته کمزورې میلاو شي داسې دومره غټه نقصان خبره نه ده خو که دا مور پلار لاړو جهنم ته سبا دپاره د خپل عقیدې د لاسه چې عقیدې ګډوډه نو دا د همیشه دپاره تاوان شو کوشش دا پکار دی چې موږ د خپلو خپلوانو د آخرت او د عقیدې غم وکړو دا سړی چې آخرنی کوم د جهنم نه روځي عقیدې د څه ده عقیدې د توحید یعنی دا اللہ سر پہ عبادت کی سوک نہ دے شریک کرے نہ انبیاء نہ اولیاء نہ نبی نہ ولی نہ گٹا نہ کانے نہ پیرے نہ بزرگ نہ بابا نہ قبر نہ درگاہ نہ تعویز نہ گٹا ونہ دا دا قصو والا نہ دے نبی اولی دے پا جہنم کی پروتو دا نورو گناہونو دلاس لیکن جی گناہ یوازی پا دنیا کے صرف شرک خو نہ دے گناہونو خو دیر دی چاکہ دے شرک نہ لائن دی د نور گناہونه کړي دا کې د لاسه د جهنم ته تللی والعیاذ بالله دا اخرنی کس چې جهنم نه روځي او جنت ته به ننوځي د ده دا قصه په ډېرو روایتونو کې راغلې ده خو موږ هغه روایت وایو چې هغه امام مسلم رحمه الله راوړی دی تفصیلي روایت دی او دا په نورو طریقو سره هم رانقل دی موږ به اول دا تفصیلي ذکر کړو بیا به د هغې نه بعد ورسره یو څو روایت نور ذکر کړو چې د رب العالمین د مهربانۍ ته وګورو او په دې کې سوچ او فکر وکړو چې هغه څومره مهربانه رب دی حدیث کې راځي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده آخر من يدخل الجنة رجل اخرنی کس چې به جنت ته ننوځي او څومره خوش قسمته دی چې اخرنی کس ننوځي خو که نه ځکه بعضو سلفو به دا ویوي که الله په جنت کې خادمان وګرځولو دا به هم زمونږ خوش نصیبي چې صرف د دې جهنم نه بچ شو د الله د دې غضب او د دې عذاب نه بچ شو نو دا اخرنی کس چې رسول الله وسلم وایي جنت ته به ننوځي دی چې کله د جهنم نه راوځي نو فهو یمشي مرة ویکبو مرة کله به راولیږي کله به راپاسي کله به راولیږي کله به راپاسي دا د راوتو هغه وخت وتسفعه النار مرة او کله په د اور دا لمبر شي یو روایت کې راځي هغه به ورته هم ذکر کړم بیا چې په خپاړو به را رواني په څلوري شوی وي فإذا ما جاوزها نو کله چې دی د دې اور نه راوځي او د جهنم نه راتیر شي التفت إليها نو د جهنم ته به وګوري بیا به وایي تبارک الذي نجاني منك برکتونو والا دی آغا ذات چی مال نجات را کستانا دا با دی اور تاوی برکتونو والا دی آغا ذات چی مال نجات ستانا را کو زید اور نا را خلاص کر زید دی عذابونو نا
او د جهنم عذابونه د دې موږ تذکره کړې ده تفسیر په درسونو کې بعض مستقل درسونو کې چې د دې جهنم نه چاته نجات میلاویږي که نه دی به د الله څنګه حمدونه او ثناګانې وایي د دې موږ اندازه نه شو لګولی د جهنم عذابونه خو ډېر سخت دي الله دې موږ ټول ساتي خو چې صرف یو سړی تا په یو کوټه کې بند کړي که نه چې نور درته هېڅ هم نه وایي صرف تا په یو کوټه کې بند کړي او ورته پسې ټاله کړي د دې عذاب په باره کې هم څه خیال دی چې صرف نور درته هېڅ هم نه وایي نه دي وایي نه دي ټکوي نه دي سیزي هېڅ ته هم نه وایي خو ته صرف په یو کوټه کې ځان له بند کړی دې عذاب ته وګوره نو بیا چې د جهنم د عذابونه شي والعیاذ بالله نو د هغې نه چې یو سړی راوځي دی به څومره خوشحاله او بیا هغه چې راووتو اخرنۍ یو روایت کې داسې هم راځي چې تک تور لکه سکاره داسې به سوځېدلی رب العالمین به یې را تازه کړي را ژوندی به کړي را ژوندی به کړي معنی داسې ژوند به ورله ورکړي چې دې ته فایده والي مزې ته والي نو دی به دا وایي چې برکتونو والا دی هغه ذات چې مال خلاصې راکو تانه ای جهنمه لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من الاولين والاخرين الله وی مال هغه نعمت راکو او په ما هغه احسان وکړو چې هغه الله نه په پخوانو کې په چا کړی دی نه په وروستنو کې په چا کړی دی دا د ګمان دی یعنی د جهنم نه بچ کېده دومره اوچت نعمت دی اگر که دی جهنم ته تللی دی او اخرنۍ راووتو د ده دا ګمان دی چې دا رحم او دا کرم الله رب العزت نه په پخوانو کې په چا کړی دی نه په وروستنو کې په چا کړی دی خو دې نه خبر نه دی چې دا اخرنۍ دی او دلته اندازه د دې خبرې اندازه به کې ولګوئ سوچ کوئ دې ته دی ګورې لا جنت ته نه دی تللی دی لا دومره خوشحاله به څه دی دی صرف د جهنم نه راوتی دی بس دی ګورې لا جنت ته نه دی تللی دی په دې هم خوشحاله دی د الله حمد او ثنا وایي ځکه رسول وسلم سوي وي ځان بچ کئ اتقوا النار ولو بشق تمره ځان د اور نه بچ کئ ځان د اور نه بچ کئ که نور هېڅ عمل دې په وس کې نه وي که نه د کجورې نیمه دانه نیمه دا د الله په لار کې ورکړه خو دغه جهنم نه ځان بچ کئ اشاره دې ته ده چې عذاب یې ګوره ډېر سخت دی هره طریقه چې خو په الله رب العزت باندې ځان وبخئ دی مطلب دی اوس دا سړی دومره خوشحاله دی دی صرف د جهنم نه راوتی دی ګوره جنت ته لا تلی نه دی او ګمان یې څه دی چې دا کم نعمت چې الله ماله راکړی دی دی نه اولنو له ورکړی نه اخرنو له ورکړی ته خو صرف د جهنم نه راوتی ته د الله د نعمتونو نه څه خبرې او ته خو لا جهنم کې دومره وخت تېر کړی دی چې سکروټه دنه جوړه شوې وه ایره شوې وي سوچ وکړه چې دا عذاب به څومره سخت چې د دې نه راوته صرف انسان ته دومره خوشحالي ورکوي الله دې ته موږ او زموږ مور پلار ټول ازاد کړي وی بیا به دی وایي چې کله چې دی راووتو فترفع له شجره رسول وسلم وایي یو ونه به ورته راښکاره کړی شي څه فاصله کې به ده ته یو ونه راښکاره کړی شي نو دی به الله ته وایي چې ای ربي ای زما ربه ادنني من هذه الشجره ما دې ونې ته نږدې که دی د جهنم نه راوتی دی عذاب نه بچ شو ارمان یې څه دی چې دې ونې ته نږدې شوې نو ولې وي فلاستظل بظلها واشرب من مائها نو زه به د دغه ونې سره چې کومې اوبه دي دغه اوبه به څکمه او د ونې په دې سوري کې به سوری واخلم لږ به یخ شم فیقول الله عز وجل الله به ورته وایي یا ابن آدم ای د آدم بچیه لعلی ان اعطیتکها سألتنی غیرها کیدای شي زه ستا د ارمان پوره کړم او بیا ته نور ارمانونه شروع کړي الله ورته وایي د آدم بچیه کیدای شي زه ستا د ارمان پوره کړم بیا ته نور غواړې او دا د انسان خوی دی دی د الله په رحمتونو هم نه مړېږي او دی په دنیا هم نه مړېږي لکه رسول وسلم
حدیث کې وایي چې د آدم بچی بیا په دغه خاوره موړ شي کومه چې قبر کې به ده واچولی شي که دنیا دې وله لږه ورکړه لکه ستا نه امید ده او چې یاره پلانې به ما سره منډه ووایي او که یو 1,000 ریاله راکړي هم د الله نعمت دی 1,000 ریاله قرض راکړي د الله نعمت دی او که اسې راکړو یو ډېر غټ نعمت دی چې منډه را سره دا 1,000 ریاله چې کله ته د آدم بچي له ورکړې نو د ده بیا دا زړه کې اوړي راوړي که دا 2,000 وی نو دا به ښه نه او د ده پیسه نو که 2,000 دې ورکړو بیا دېسې پسې ځه که د ده مزدوري ده که د ده کاروبار دی که د تجارت دی که د هر څه دی او چې څومره د دنیا ول الله ډېره ورکوي دومره ورسره دی هرس هم ډېرېږي خوی هم بخل پکې راځي الا هغه خلک چې الله ساتلي دغه شان د الله رحمتونه دي نو د دنیا خو پرېږده دنیا خو الله موږ ته ویلي چې هرس یې مه کوئ خو د الله په رحمتونو به څوک موړ شي کله چې الله رب العزت په ایوب علیه السلام باندې د سرو زرو باران وکړو او هغه ورته دا کپړه نیوله راټولولي نو وي د الله د رحمت نه بس د الله په رحمت به څنګه موړ شم او د الله رحمت دی د الله په رحمتونو خو څوک مړېږي نه نو بیا د سړي تمه نوره ډېره شي د اوسه پورې د ده صرف تمه ده څه وه چې الله ما یو پیر د جهنم پرې دروازه وباسي بس هغه شان الله وکړه اوس خبره ونې ته واوړېده که دې ونې ته ما واړئ او د دې سوري کې ناست یم او دا یخ یخي اوبه څکم الله ورته که ته به نور څه غواړي نه 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 یا ربي ویعاهده قسمنا لوزنا دا به د الله سره وکړي الله يسأله غيرها چې دی به د خپل رب د نور څه نه غواړي قسمونه لوزونه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څه خوږه خبره کړې ده وربه يعذره یا وربه يعذره رب د ده به د ده عذر قبلی ولي الله ولي د ده عذر قبلی لأنه يرى ما لا صبر له عليه ځکه چې دی داسې صحیح نه چې باقي څوک صبر نشي کولی نو الله ته خو پته ده الله خو زموږ په حال پوه او الله ته دا هم پته ده چې دا قسمه نعمتونه دي دې ته صبر څوک کولی شي نو رب العالمین وله عذر په هر موقع کې قبلی مهربانه باچا دی یوازې هلته نه آخرت کې دنیا کې زموږ د کوتاهیانو ته وګوره او زموږ د حالاتو ته وګوره او د هغه د مهربانۍ ته وګوره فیدنیه منها نو رب العالمین به دغه ونې ته نږدې کړي فیستظل بظلها ویشرب من مائها بس دی بیا د دغه ونې په سوري کې کښېني او هغه اوبه څښلي ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى أخوة یو بله ونه راښکاره شي چې هغه یې دې نه غوره هغه ونه د دې نه هم ښایسته ده څه وخت ځان راټینګ کړي چې ما خو د الله سره لوزونه کړي دي قسمونه مې خوړي دي ونه شي وی زما ربه أدنني من هذه دغه ونې ته ما نږدې لأشرب من مائها واستظل بظلها چې زه دغه ونې په سوري کې به کښېنم او دغه اوبه به څښم لا أسألك غيرها د دې نه علاوه نور څه نه غواړم الله رب العزت به ورته وایي چې یا ابن آدم ای د آدم بچیه ألم تعاهدني تا ما سره لوز نه وکړه قسمونه دې نه وکړي چې نور څه به نه غواړم او دا دې وي او دا دې وي بیا ورته الله ووایي لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها او که زه تا اوس دغه ونې ته نږدې کړم دې دویمې ته نو بیا به ته ارمان د بلې کې نه نه فیعاهده او قسمونه او لوزونه بس دک دې نه اخوا نور نه او رب د هغه به عذر د هغه قبلی لأنه یرى ما لا صبر له علیه ځکه چې دې داسې صحیح دي چې په هغې صبر نه کېږي
فيدنيه منها الله به نږدې کړي دا څویمه ونه ده دویمه ونه بس دی د هغې په سوري کې کېناستو اوبه هم څکېږي ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة د جنت د دروازې خوا کې به یې ونه راښکاري هي احسن من الاوليين هغه د دې اولنیو دوو ونو نه غوره ده نو دی به د جنت دې دروازې ته ګوري دې ونې ته ګوري څومره ښایسته ځي کېده نو وبه یا الله دغه ونې ته مې نږدې کړه اوبه به هم د دغه ځي کې څکم د دغه ځي څکم او سوري کې به هم ناسي لا اسألك غیرها دغه اخرنۍ مطالبه د دې نه اخوا زه نور څه نه غواړم الله به ورته وایي ابن آدم ای د آدم بچي الم تعاهدني تا خو لوزونه او قسمونه خبرې دې کولې چې زه به نور څه نه غواړم او زه داسې او زه دغه نو الله به ورته ویده و چې بله ولې نه یا الله دقه شان وما قسمونه هم خوړلي وما لوزونه هم کړي یا ربي هذه لا اسألك غیرها صرف به دقه دا اخره ده د دې نه اخوا نور څه نه غواړم دې نه اخوا به زه نور تا نه څه غواړم جهنم نه دې زه راوویستم بیا دې ونې ته نږدې کړم د هغې نه دې غوره ونې ته راوستم د هغې نه غوره ونه چې هغه د جنت د دروازې خوا کې ده زه به د دې نه بعد یا الله تا نه څه غواړم بس دقه او وی رب د هغه به عذر د هغه قبلوي رسول الله صلی منځ کې دا خبره بار بار کوي رب د هغه به عذر د هغه قبلوي لأنه یرى ما لا صبر له علیها د دې سړي چې هغې صبر نه کوي دلته یو فایده تاسو ته ذکر کوم که څوک هم ستاسو ماتحت دي که هغه ښځه ده که هغه بچی دی که هغه نوکر دی که هغه خادم دی که هغه دیاړیمار دی که هغه کمپنۍ کې تا سره دی که هر ځای کې تا سره دی هغه ځای کې وله عذر قبلوه کوم ځای کې چې انسان ته صبر کول ګران وي خیال دې دی که نه لکه تا سره یو خادم دی نوکر دی مزدور دی او د ډوډۍ ټیم شو هغه ورغلی بې تپوسه کار یې پرېښودی ورغلی عذر وله قبلوه کله سړی ځان صبرولی شي ډوډۍ ټیم شو هغه وږی شوی انسان دی کمزور دی چې هغه رب د دې خپل بنده سره داسې د رحم معامله کوي نو خو زم بنده یم تم بنده زم بنده یم تم بنده دلته خو یو طرف ته بنده دی بل طرف ته خالق دی خالق د بنده سره دومره ګزاره کوي نو بنده د بنده سره ګزاره ولې نه کوي حالانکې د دواړو قصه یوه ده دغه شان چې کله ته خپل بچی وینې که نه د هغه نه څه کار وشو او تاسو سامان راوړی دی د خوراک اکثر دا میاندې داسې چل کوي او کور کې د بچو مخې ته کېده وایي دې له به نه ورځئ دې ته ګډ ګډ سړي ځان نشي ټینګولی ته وړو ته دې له به نه ورځئ لکه ورل عذر وله قبلوه دلته سړی ځان نشي صبرولی دغه شان د میلمه مسله ده بله مسله د ملګري هر ځای کې چې تا ته محسوسه شي چې یاره دلته د سره عذر معذوره دی ځکه چې دې ځای کې ځان صبرول څه دي هغه ګران دي الا دا چې د ګناه کارونه یې نه ګناه کار چې دلته خو به ځان صبرې داسې دا یو فایده مخې ته راغله چې موږ بندګان د الله یو نو خپلو کې به د یو بل سره خو د رحم معامله کوو او کوو ځکه چې یو بل ښه پېژنو لکه چې دغه کومه کمزورتیا چې ستا ده دغه کمزورتیا زما هم ده نو د ځان نه متکبر مه جوړوه مه زړه سختوه د کاڼي په شان دا یاد که دا یاده که د بار بار درته دا خبره کوم یاده که هغه حدیث تاسو ټولو ته به یاد چې په ځمکه والا باندې مهرباني وکړي اسمان والا به په تاسو مهرباني وکړي الله د بندګانو سره سختیانې مه کوئ او موږ راشو الله ته جاړو لاس اوچت کړو یا الله ما نه ګناهونه شوي دي او زه ستا کمزوری بنده یم ما وبخه او دا امیدونه موږ د الله نه تړلي او دا جړاګانې کوو او چې دغه زما په شان بنده کله یو ورځ غلطي وکړي بې موتانه بخو حالانکې د هغه غلطي څه داسې هم نه ده چې د آخرت غلطي ده او کفر یې وکړو دنیوي غلطي موږ د ځان په شان بنده ته نه معاف کوو او په خپله الله ته درخواستونه ورکوو چې زموږ ګناهونه وبخي حالانکې هغه خالق دی او موږ یې بندګان نو د بندګانو سره معامله د څه د رحم د کرم که هغه خپلوان دي که هغه پردي دي که هغه مزدور دی
کاغه مشر دی که کشر دی که سپینګیری دی که ماشوم دی رب العالمین به په تا باندې رحمتونه راووري د آخرت نه مخکې په دنیا کې ښه الله رب العزت به نږدې کړي دغه ونې ته دا سویمه ونه ده درېیمه او کوم ځای کې ده د جنت د دروازې سره ده سړی هلته ناست دی او اوبه هم څښي او سوري کې دی مزدار دا ډېره ښایسته ونه ده هغه دونه ډېره مزېداره ده خوا کې جنت دروازه ده فیسمع اصوات اهل الجنه دی به د جنتیانو د اوازونه واوري هغوی ګپ شپ لګوي هغوی خنداګانې کوي هغوی د یو بل خوا له ځي راځي د جمعې په ورځ پکې بازار دی شور شغرب دی په ده په غوږونو د اواز لګي کله سړی یو ځای کې کښېني که نه دننه پروګرام دی رش دی شور دی کور کې نو خوا کې لا پرېږده اکثر دې ټوله محله کې شور جوړي واده بله څه ښادي ټوله محله کې د هغه کور نه اوازونه راځي خلک خوشحاله دي په خیر علی او مبارک شه او کښېنه او پاسه وخوره او وڅښه دغه حال د جنت دی الله دې موږ ته نصیب کړي دغه حال د جنت دی دا سلامونه او دا پخیرونه او دا زیارتونه د یو بل خوا له تګ او د یو بل سره ګپ شپ او دا خوراکونه او دا د الله دیدنونه نو د ده په دې غوږونو به دغه اوازونه ولګي دې ته به سړی ځان څه ټینګ کړي ځان سړی ټینګ کړي چې ونه شي وي ای ربي ادخلنیها بس دې پورې دې راورسولم جنت ته مې وردننه کړه هسې م دروازې پورې خو دې راوستم رب العالمین داسې م کولی شو چې دې د اول سر نه جنت ته بوولی خو دا هغه خپل رحم او کرم راښکاره کوي نو یا الله چې دومره دې را رسولی یم وردننه مې که زړه کې به وایي چې زما په یو تن به دا جنت ستن خو نه شي دومره مخلوق دې ورته وراچولی دی دا شور را روان دی موږ پکې ور واچو موږ کمزورو له موږ ګناهګارو له پکې لږ ځای راکړه دا د مطالبه وکړه د الله الله ورته وایي چې یا ابن آدم ما یصریني منک یعنی کومه خبره به ته ما سره پخه خبره وکړي چې د هغې نه بیا نه اورې داسې خبره چې بس بله به پسې نه ځکه چې دا سویم مطالبه شوه ستا جهنم نه راووت یا الله دا ونه زه دا ونه بیا دا ونه زه صحیح شو دا بیا دا ونه زه صحیح شو دا اوس دننه نو که جنت ته دې دننه کړم بیا هلته مطالبې کوې چې الله جنت کې دا او جنت کې دا نو رب العالمین ولا دا قصه دلته ټوله ختموي ورته وایي أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها كزت على الدنيا د باچائی پشان باچائی درکم دنیا چې څومره دومره زیاده له جنت کې درکم او د هغې په مثل ورسره زیات یعنې دوچنده وی دی به ورته وایي چې اتستهزئ مني وانت رب العالمین یا الله ته ما پورې خاندې او ته رب العالمین دې دا خبره نه مني دا د منلو خبره اخرنی کس د جهنم نه راووتو په دنیا په جنت کې هغه دپاره دومره ځای دی لکه دنیا او په مثل د هغې نو یا الله ما پورې خاندي فضحك ابن مسعود رضی الله عنه راوي وایي عبدالله بن مسعود دلته وخاندل څوک چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه رانقل کوي هغه دلته وخاندل چې وی خندل دی ملګرو ته وی الا تسالوني مما اضحك نو تاسو تپوس نه کوئ چې ما ولې وخندل هغه ورته ابو عبدالرحمن نو مما تضحك ولې دې وخندل وی هكذا ضحك رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته خندلي نو موږ ورته دا ویلو چې یا رسول الله تاسو ولې وخندل سبحان الله دا حدیثونه موږ ته راغلي دي بعض نن سبا وایي حدیثونه فتنه ده او حدیثونو کې دا دي او دغه دي په دومره دقت سره را رسېدلي دي چې کوم ځای کې رسول الله وسلم خندلي دي هلته هغه صحابي هم خندلي دي وی یا رسول الله ملګرو ته مما تضحک تاسو وخندل
ومن ضحكي يا من ضحك رب العالمين خندار لدى الله پا خندا پوری رالا چی کلو تا دی بندوی چی یا اللہ تما پوری خاندی ما سر ٹوغا کے وانت رب العالمین و تخو رب دا طول عالمی انو اللہ و خاندل دا ٹیم کی او دا امیدونو خبر دا چی زمان رب خاندی سنگ چی دا دا شان سر خواهی او کم رب چی خاندی اگر منگ سر معاملم دا رحم و کرم کی وی بیاو تا اللہ دوی چی انی لا استهزئ منک زب تابو رخان دم خدا ولكني على ما أشاء قادر زي سوارم كولا شما مما تسقران أنا يجتال بجنت كي دومرا زيدرك دا خدا چا دا پارا گران دا چی چا قدرت نہیں زمان خو قدرت تے پار سبند یو حدیث کی دیس رازیم صحیح مسلم کم دا نورو کتابونو کم شتا اگر ابو سعید الخدری دا اگم دا قصہ ذکر کئی باقی کی باخرہ کدیر عجیبو دا دی وی کل چی دے جنت ننوزی کنے دا یا اللہ ما جنت تدنہ کا وی اللہ بوتوی چی سا ارمان دی دے سا غواری جنت کی نو دے بشورو کی یوزی تبدی سے ورسی چی ارمانون بے ختم شی یا اللہ دا یا اللہ دا یا اللہ دا یا اللہ دا ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویذکره اللہ سل کذا وکذا نو اللہ بوتی بیارا یادی او دا او دا او دا دا دی بکی ونہ گفتو او دا دی بکی ونہ گفتو دا خیرنے جنتینے بردایت ساتی او دا فاذا انقطعت به الامانی نو چی کل دا ارمانون طول ختم شی کنا و سوچ کهو چی دا دم دا بچی ارمانون ختم شی دا بسوم ارمانون چی کل ختم شو اللہ بوتوی چی هو لک و عشرت امثالی دا سچی دیو گفتو دق استا دا پارا دی او دا دی امر لس چند نور لس چند وش دلتا دا اندازم ولگوی چی دا اخیرنی جنتی دی نو چی اگه فردوس کی دا چی دا اگه بسرحا دی چی دا اخیرنی جنتی دا پارا نعمتون دی او رحمتون دی نو چی کم پا اعلا مرتبو کی مومنان دی پا جنت کی چی اگوی لبا اللہ سور کری ثم يدخل بيته اگر حدیث کی بیادام دی وی بیا با دیخ پل کور تا ننوزی جنت کی چی کم کور دا اللہ والور کی دے با ننوزی وی چی سنگ دے ور ننوزی نو تدخل علیه زوجتاه من الحور العین حور عین کی چی دکم دو بیانی دا قو بسراش نغو بوتوی چی الحمدللہ الذي احیاک لنا و احیانا لک دا اللہ شکر دے چی تیزا منگ دے پارا جون دے کڑے و منگ استا دے پارا جون دے کڑے نو ای دے بیا وی ما اعطی احد مثل ما اعطیت یار دیسی نعمتون بملا اللہ چالا ورکڑی دا کمی چی ما دراکر دیتا داویل واری تاخیر نئی تدا آغا رب سرستا معاملہ دا چی خزانی دا رحمتونو دا آغا پلاس کی دی تاخیر نئی تکد آغا آغو دا حال نا خبر شوی چی آغا دا اول سرن ننوتی دی جرد تا او کبیا دا آغا دا حال نا خبر شوی آغا چی او یازر کسان دی او بی حساب بی کتاب جنت تلی دی کدا ہوئی دا حال نا خبر شوی او بیا کدا پیغمبرانو دا نعمتونو نا خبر شوی او بیا کدا صحابه کرامو دا رشتینو او دا دیندارو خلکو چی لغوی پا نقش قدم روان ذکی و حدیث کی رضی دام صحیح مسلم کشتی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت تے اللہ اکبر وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی ما تا اگر سڑے معلوم دے چی اگر با اخیرنے کس جنت تا ننوزی او اگر با اخیرنے دا جہنم نروزی رجل یؤتا به یوم القیامة دا یو سڑے دے چی را بوستیش دا اس اخیرنے کس تے خواہ دا جہنم نا اخیرنے روزی جنت آخرنے ورننوزی فیقال عرضوا علیہ صغار ذنوبه اللہ با ملائکو توید داگا وارا گناون راکارک وارا وارفعوا عنه کبارها اگر گناون تدڑی تکی
زه دته صرف د ده دا واړه ګناهونه ښیم دا وړې نافرمانیانې ورته ښیم چې په دې کې داسې چل کړی دی فتعرض عليه صغار ذنوبه د الله دې رحم ته ګوره دا واړه ګناهونه به ورته ټول راښکاره کړی شي دا دې کړي دي دا دې کړي عملت یوم کذا وکذا کذا وکذا کذا وکذا او ده به سر ټیټ نیولی وی به چې نعم لا یستطیع ان ينکر انکار نشي کولی هر څه ورته الله په دلیل ښیي ګواهات رسول صلی الله علیه وسلم وی دې دغه یره کې نه دی چې دا ګناهونه ورته شمارلی کېږي دې په دې یره کې دی چې د هغه غټو ګناهونو سره به څه کوو دا خو هغه واړه ګناهونه راته رب العالمین شماري خو دې ته خو پته ده که نه چې ما خو د دې نه غټې کارنامې کړي دي ما خو غټې نافرمانیانې کړي دا خو هغه وړې وړې دي وهو مشفق من کبار ذنوبه ان تعرض علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دی خو په بله یره کې دی چې غټو ګناهونو سره به څه کېږي نو چې کله دی ووایي چې او یا الله دا ما کړي دي کوم ګناهونه واړه ګناهونه وی الله به ورته وایي چې فإن لك مکان کل سیئة حسنه زه لاړ شه موږ وبخلي او د هرې بدۍ په بدله کې دله نیکي در کومه نو دی به وایي چې یا الله د انسان دی خوی ته ګوره لکه الله اوس دی وبخو صرف وی نه بخو د ګناهونو په بدل کې نیکیانې کوم ګناهونه واړه ګناهونه وی دی به وایي چې یا الله اوس دا الله ورته وایي ځه عذاب نه بچ شو دا اخرنی کس ته رسول الله سلم وایي چې جنت ته داخلېږي الله به ورته وایي ځه بس دی به وایي چې یا الله قد عملت اشیاء لا اراها ها هنا ما خو د دې نه علاوه نور ګناهونه کړي وو هغه مې ونه لیدو نو اوس الله به پرده راچولې ده راچولې ده پرده وایي الله ته نه دی خبر چې ته دې خبرې خو هغې ته خبره ده ابو ذر غفاری وی فلقد رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ما ولیدو چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې خبرې سره وخندل تر دې چې غاښونه ښکاره شو چې زه بس الله وبخلي وی بخلي نو اوس ته ورته وایي چې یا الله دې نه علاوه نور هم زما دي چې هغه څه شو نو هغه څه ورک شوي نه دي خو هغه کریم ذات مې پرده راواچوله څنګه چې په دنیا کې مې پرده راچولو یو په آخرت کې به مې راواچوله نه تی بل څوک خبر کړو نه تی ته خبر کړو خبره د حق شان ختمه کړه دا خو د کریم رب کرم د رحیم رب رحم د مهربان رب مهرباني وه نو دی ورته اوس دا وایي چې دې نه علاوه خو زما نور څه نو رسول الله وسلم دې خبرې سره موسکی شو ویې خندل او دومره وخندل چې غاښونه یې ښکاره شو مطلب د دې خندا دا دی چې زه بس الله وبخلي نو ځه دومره رحم یې د باندې وکړو چې لا ته یې جنت ته دننه کړي یو روایت کې داسې راځي موږ د اخرني جنتي بحث کوو او اخرني جهنمي نو بعضو روایتونو کې د اخرني جنتي ذکر دی بعضو کې د اخرني جهنمي ذکر ځکه چې دې سم کېدی شي ګوره دا خبره یاده کوي چې اخرنی جنتي مطلب هغه چې د جهنم نه به اخرنی راوځي او دې سم کېدی شي چې اخرنی جنتي یعنی اخرنی کس چې حساب کتاب به ورسره کېږي هغه به جنتي یعنی دا به اخرنی کس جنت ته ځي د دې نه مخکې نور تللي دي دې سم کېدی شي ګوره دواړو خبرو ته سوچ ساتئ دغه روایت کې راځي دا د مغیره بن شعبه رضی الله عنه روایت ته دا په صحیح مسلم کې دی چې موسی علیه السلام یو پیر تپوس کړی و د الله نه ما ادنا اهل الجنة منزله وی الله په دې جنت کې چې اخرنی کوم کس دی که نه دا څوک دی وی ورته ووایي چې هو رجل یجیء بعدما ادخل اهل الجنة الجنة دا هغه کس دی چې اخرنی کس به راوستی شي جنتیان به ټول جنت ته تلي و دا اخرنی دی نو ده ته به وویلی شي چې ته هم ورننوځه جنت نو دی به ورته وایي یالله څنګه جنت ته څنګه ننوځم وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم خلک ټول ورننوتي دي ځان له ځایونه نیولي دي نو چې دا دومره مخلوق ورننوتی دی که زما ځای
نو موږ دا حدیثونه داسې جمع کولی شو چې دا ولې مطالبه وکړه چې یا الله زه ورننوتی چې کله ورته الله ورننوځي نو دوی یا الله دې کې ځې خو ټول ځای به خلکو نیولی وی الله به ورته وایي چې اترضى ان یکون لک مثل ملک من ملوک الدنیا که زه تاله د دنیا د دنیا په باچایانو کې د یو باچا د باچاهۍ په اندازه زه درکم او باچاهۍ درکم نو ته پرې راځي هغه به وایي رضیت ربي زه پرې راضي یم د دنیا د باچاهۍ امره باچاهي په دې باندې څوک نه راضي کي سړی وایي چې په جنت کې راته د خپې د ایښودو ځای میلاو شوی هم به د الله یو لوی رحم وي ځکه چې زموږ دې حالاتو ته وګوره او چې الله دومره باچاهي ورکوي سړي له په جنت کې وی بیا به ورته الله وایي چې لک ذلک ومثله 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 دغه باچاهي او د هغې په شان 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 پنځه پیرې په دې پنځم پیر کې هغه بیا وایي رضیت ربي الله راضي یم زه راضي یم په دې راضي یم الله به ورله خبره رالنډه کي هذا لك وعشرة أمثاله دغه د دنیا د باچاهۍ امره باچاهۍ او د هغې لس چنده ورسره نوره که دا ستا دپاره په جنت کې ده هغه جنت چې ته په دې یره کې چې په دې کې به زما ځای میلاو شي او که نه په هغې کې به تا ته دومره باچاهۍ میلاویږي بیا به ورته الله وایي چې ولک مشتهت نفسک ولذت عینک څه چې دې زړه غواړي هغه به درته میلاویږي او سترګې چې دې د څه نه خونلي هغه به تا ته دلته میلاویږي نو دی به ورته وایي چې الله زه راضي یم نو بیا وی موسی علیه السلام تپوس وکړو چې یا الله نو هغه اوچتو مرتبو والا څنګه دي د هغوی له به ته څه ورکې دا خو اخرنی دی دا خو هغه دی چې بلکل په ده پسې بل جنتي نشتی خو هغه بره چې کوم دي هغه حدیث کې راځي رسول الله سلام وایي دا بره جنتیان به دې کته جنتیانو ته داسې ښکاري لکه موږ چې ستوري ته ګورو وی الله به ورته وایي چې هغوی له چې زه څه ورکومه فلم تر عین ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر هغه له د اوسې پورې نه چېرته یو سترګې لیدلي دي او نه چېرته غوږ اورېدلي دي او نه یې سوچ د چا په زړه کې راغلی دی او ډېر اوچت نه نو بیا دا آیت ولوستو فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین سورة السجده کې الله وایي یو نفس ته دا پته نشتي چې الله رب العزت د ده دپاره کم نعمتونه ساتلي دي یو حدیث کې داسې هم راځي الله اکبر هغې کې دا دي چې کله دا سړی د جنت د دروازې ته راورسي او دی وایي چې زه ورننوځم الله به ورته وایي ورننوځه ځه نو دی چې کله د جنت ته سر ورښکاره کړي او سمه ګڼه ده شور دی شغرب دی وی دی به وایي چې کله چې دی ورنوځي د هر څه ویني وي الله به ورته وایي ګوره الله به ورته وایي اتذکر الزمان الذي كنت فيه هغه زوړ وخت تا ته رایاد دی ستا هغه زوړ وخت هغه پوخانې دی وایي چې هاو ما ته رایاد دی نو یارمان وکړه څه څه دي په کار دي الله ورته هغه هر څه رایادوي فیتمنا دی به ارمانونه کوي زما دا زما دا زما دا نو ورته به وویلی شي لک الذي تمنیت وعشرة اضعاف الدنیا دا څه چې تا وغوښتو دا به راته میلاویږي او د دنیا امره لس چنده به راته میلاویږي نو دی به ورته وایي چې اتسخروا بي وانت الملک یا الله ته ما پورې خاندې او ته باچا راوي وایي فلقد رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ضحک وی ما رسول الله وسلم ولیدو چې ویې خندل د دې خبرې د لاسه حتی بدت نواجذه تر دې چې غاښونه مبارک ښکاره شو او فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة فذاك أدنى أهل الجنة منزلة او بیا به داسې ویلی کېدو چې دا هغه اخرنی کس دی په جنت کې او دا د ټولو نه کمزورې مرتبې والا دی دا د هغه کس قصه وه د کوم کس
آخرنی کس چې د جهنم نه به راوځي او جنت ته به ننوځي. اوس د الله د رحمت موږ واورېدو د مسلمان چې مؤمن سړی زړی ژوندی غونې پې زیږ شي سترګې لمدې شي او د الله د رحمت کې تعجب وکړي چې څه پراخه مهرباني ده د هغه رب. په آخره کې ته دا یو خبره وکړم دا نصیحت ځان سره ویسه خبره صرف د امیدونو هم نه ده ګورې عمل ته به ضرورت وي که نه که نه بس موږ نن خوشحاله شو موږ نن ډېر د امید خبرې واورېدې صحیح ده موږ خوشحاله شو زموږ ذهن کې دا خبره هم ده چې رب العالمین ګوره حساب هم کوي که ستا سوچ جنت ته ځي که نه نو جهنم هم شتي او که ستا سوچ د الله مهرباني ته ځي نو عذاب هم شتي هر طرف ته سوچ کوه. صحیح ده زما او ستا د محنت چې دی دا دومره نه دی خو ما بل ورځ تاسو ته ووایي که نه چې څه نه څه خو به کوو که نه څه خپې لاس خو وال غواړي که نه داسې خو بلکل نه کېږي چې ما ورته خپه په خپه باندې واچوم. زه به تاسو ته یو قصه ذکر کوم امام ابن القیم رحمه الله ذکر کړې ده هغه د بعضو نیکانو خلکو نه ذکر کړې ده داسې دې مثال ته سوچ کوه ښه مثال هغه دا دی چې وایي په دې نیکانو خلکو کې یو کس و هغه په یو کوڅه روان په یو محله کې په یو کوڅه روان نو دې کوڅه کې یو کور و د دې دا ور کولاو کړی شو ماشوم ترې بهر ته راوویستی شو لکه چا چې دا ماشوم راوویستو چې زه وځه بهر ته هغه ماشوم راووت او جاړي او بیا به نه کوم بیا به نه کوم مور یې ورته وځه وی تر دې چې هغه مور یې پسې هم راووته او دی د دې دروازې نه وشوه خیال م کړی دا داسې کېږي واړه موږ سره هم داسې شوي دي موږ یې اوسېنو چې له وړو سره کېږي مور یې راوباسي نو بیا یې د دې دروازې نه د درشل نه هم وزغلی زه یې ورکېږه دې ځای وی هغه ماشوم لا او هغې پسې ور رابند کړو ور یې پسې ټاله کړو ماشوم ووتو دی ورته ګوري دا نیکعمله سړی او په هر څه کې ګوره د نیکانو خلکو په هر څه کې سوچي او د هغې نه عبرت او درس لري حالانکې دا قصه زموږ په مخکې څو پیرې به شوي او زموږ سره څو پیرې شوي ده موږ چېرته دا سوچونه نه دي کړي موږ خو دا یو قصه ده مور ماشوم ویستو خبره ختمه شوه دې کې ته موږ ته څه بیانې بیانوم درته دا وي دغه ماشوم روان شو سجي پورې لاړ اراده یې و چې بس کله سړی ځان باتور باتور کېږي نه چې نور دې کور کې نو اوسېږم نه کوئ ستاسو دا خوراکونه نه خورم او ستاسو دا ځان داسې تکړه تکړه کړي خو چې لږ داسې اخوا لاړ شي که نه یا یو شپه دوی بهر تیر کړي نو بیا طریقه وله اوس نه ورځي چې واپس څنګه راشي د دې دو غټې غټې ویلې نو بیا کله تره سره رابطه کوي او کله ماما سره او کله مور سره که ته بابا ته ووایې او که ته دادا ته ووایې نو دې مور چې کله دی وشړو دی لاړ سزي پورې اوس دا کس ورته ګوري چې دی څه کوي دا ماشوم نو بیا ودرېدو سوچ یې کو نو واپس راغی دا سوچ یې وکړو چې لکه ځي چېرته چېرته ځي ځای خو نشته وی واپس راغی وی چې واپس راغی نو هلته مور خو پسې ورټاله کړه پرېښودوی نه نو د دغه دروازې په دې چوکاټ کې او دغه درشله کې دغه ځای کې پرېوتو او ستړی شوی وخت یې بهر ډېر تېر کړو نو دغه ځای کې ویده شو وی چې کله دی ویده شو نو څه وخت بعد یې مور ورکړه کړه مور کله زړه دا کېږي هغې خو داسې کېږي دا مور سړی وشړی خو بیا یو ته ټلیفون کې هغه هلک دروتی دی او بل ته ټلیفون کې هلک دروتی دی دا شان پلار ومي خو څه وکړي خو کله پلار دا غواړي چې زما بچی داسې لاړ شي کله مور غواړي نو دا مور یې بیا راووته ننداره یې کوله چې هلک کوم ځای ته لاړ چې راووته هغه دغه ځای کې پروت دی ویده دی دا یو ناشنا منظر دی نو یې داسې راپرېوته په سمه د مینې نه او جوخ یې ځان سره نیولی او دا مخ وله ښکلی او دا سر وله ښکلی او یې ورته ویي چې زویه ته زما نه چېرته ځې ته ځې چېرته
او زمان علاوه بل څوک دی تاله به ځای درکړي ته چېرته ځې ما درته نه ویلي چې زما مخالفت مه کوه زما نافرماني مه کوه ګورې چې کله ته زما خبره دا ورته مور ناشنا خبره کړې زه به دا نقطه ته ورسته بیانوم وایي ګوره کله چې ته نافرماني وکړې که نه او زما خبره نه منې نو هغه ډک زړه زما چې هغه د مینې او شفقت نه ډک دی هغه بیا تا ته غوسه شي او تا له زه سزا درکوم ته پې ما مجبوره کړي وایي دا نیک سړی چې کله واپس راغی شاګردانو ته قصه وکړه وایي زموږ دغه حل دی د الله د در سره بل ځای هم نشتي بس دغه در کې پراته یو الله ته که الله راته دغه در دروازه کولاو کړه قبول یې کړو جویي به که نه دغه در کې پراته وي نو زموږ بل ځای شتي د الله نه له اوس څوک شتي چې موږ له ځای راکړي زموږ دا سختې ختمې کړي موږ له رزق راکړي موږ له بچي راکړي موږ له روغ صحت راکړي څوک شتي الله نه علاوه نو بیا ولې ما ورته ولې د هغه د در نه لرې تلي یو هغه ماشوم خو پوه شو چې د دې در نه علاوه زما بل در نشتي ما ورته پوه نه شو په دې باندې چې د الله د در نه علاوه ګوره زموږ بل در نشتي هسې هغه مور ورته څه وایي ګوره خیال هم دی د مخلوق ځان له مثال دی خو هسې پوه کولو لپاره د الله خو اوچت مثال دی هغه مور یې ورته وایي ګوره وایي کله چې ته زما ونه منې نو زما هغه ډک زړه د مینې محبت نه چې کوم ډک دی هغه ته مجبوره کړي چې تا له سزا درکړي رب العالمین څومره مهربانه باچا دی مهرباني ذکر شوه خو موږ کله ناکله په دې ګناهونو پورې دومره ونښلو چې هغه مهربانه رب موږ ته غوسه شي موږ ته په غضب کې شي او موږ له عذاب راکړي پوه شوې د دې نیک سړي په دې خبره باندې الله خو مهربانه دی خو دا مهربانه رب کله یو بنده له عذاب ورکوي چې دا بنده خطې په ګناهونو پورې دی ګنې دې رب وله څومره موقع ورکړي دی ورکوي وله خو هغه نښتی دی چې نه زه خو کومه ګناهونه زه خو کومه نافرمانیانې زه خو لرې کېږم د دین نه نو چې ته پورې نښتی او الله موقع درکړې او درې کړې او درې کړې نو هغه رب به دلم بیا یو ورځ عذاب درکړي هغه رب به هم تا ته په غضب کې شي خپل رحمتونه به د باندې څه کړي هغه به د باندې بند کړي دا مې په آخره کې تاسو ته دا قصه ذکر کړه چې ګورئ صحیح د الله مهربانه دی خو دا نه چې ما ورته نښتي یو نښتي یو نښتي یو په ژبه یې نه وایو خو دا حال هم دا وایي چې ای مهربانه ربه صحیح ده ته مهربانې خو په موږ عذاب راوله بچه به خو څوک داسې نه وي خو د حال نه معلومېږي اوس سهار ماښام سړی ګناهونه کوي د څه مطلب دی دا مطلب یې نه دی خو دغه مطلب یې دی نو دا قصه وه د هغه چا چې اخرنی به ننوځي جنت او الله دې هغه وخت زموږ نصیب کي چې دی په جنت کې هلته وینو دا چې موږ د چا قصه واورېده دی هلته په جنت کې وینو او هغه د جنت هغه ماحول او هغه مزې چرچې الله دې زموږ په برخه کي او الله دې زموږ د مور او پلار په برخه کي زموږ د بچو زموږ د ښځو زموږ د خپلوانو په برخه دي کي او رب العالمین دې موږ د خپل در نه نه شړي او الله رب العزت دې په موږ باندې رحمتونه راووروي او رب العالمین دې موږ د ګناهونو نه بند کړي او الله دې موږ له د نیکیانو د کولو توفیق راکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد